طائف د مکه مکرمه نه لګونې بار علاقه دا یو لوی غر دی په منځ کې او دا غر نه پورې غړ طائف دی او دا پاغه وخت کې یو لوی خارو لکه اوس یو لوی خار دی قران حکیم کې الله یو آیت کې دې ته اشاره کړې ده لولا انزل هذا القرآن على اهل قريتين عظیم د مکه کافرو بوي چې په دې علاقه کې خود لوی کلی دی لوی خارونه دي یو مکه دا او د طائف دی او په دې دواړو کې لوی لوی سرداران شته نو یا به د طائف یو لوی سردار ته الله پیغمبري ورکړي وا یا به د مکه سردار لور کړي وا نو قرآن شریف کې وته لوی قريه ویل شوی دا لوی کلی لوی خار او د مکه په نسبت طائف په هغه وخت کې بیا آبادو ځکه مکه مکرمه خو دشت بیابان او شګې کاڼي غرونه دي کرونده پکې نه کېږي فصل پکې نه زرغونېږي او طائف کې هغه زمانه کې خیمې وې باغونه و پکې د انګورو باغونه و پکې او دارنګې پکې هغه زمانه کې سبزیانې به کېدلې او کم فصل چې عام خلق په ځمکو کې کري نو ښه فصلونه پکې کېدل او اعلی قیمتي آب و هوا ښه مزیداره وه موسم به پکې یخم و مکه خو ګرمه ده هغې کې ګرمیم راځي په بعضې وختونو کې او په بعضې وختونو کې پکې داسې یخني چې زمونږ د علاقې نه پکې یخني زیات دی موسم اوبې اعلی دي مکه مکرمه کې خو بغیر د زمزم نه نورې اوبه نشته هغې کې باقاعده ښه اعلی چینی دي اعلی اوبه دي پکې او د هغې زمانې چې کوم لوی عرب به و مالدار به و نو مکه کې به یې خامخا ځان له منډی جوړه کړې وه لکه اوس چې دا لوی تاجر پیشه دي د دې علاقې اوسېدونکي دي نو په کراچۍ کې چا ځان له ځایونه برابر کړي دي په لاور کې په اسلام آباد کې پنډو کې دې ښارونو کې دقه رنګې عرب چې کوم مالدار عرب به و نو هغې ځان له په طائف کې باغونه جوړ کړي وو طائف کې ځان له کورونه جوړ کړي وو ځان له ځمکې اخیستې وې نو طائف په هغه زمانه کې د تمدن د تجارت او دارنګې د زراعت یو لوی ښار و درې غټ غټ سردارانو د طائف نو نبی علیہ السلام طریقه بدل کړه چې د مکې خلق خو بس مایوس شوم ته زه ورته خیر ورکوم د اسلام ته راغواړم او دا ظالمان د هغې په مقابله کې ما سره دشمني کوي نو زید ابن حارثه رضی الله عنه ځان سره واغېست او طائف ته لاړ درې غټ سردارانو درې واړو له دعوت ته اسلام ورکړ لیکن اتفاق ته ګوره د حضور پاک خدا خیال و چې که خدای دا مسلمانان کړل دا کلی نه سیغه د هغې سر به بیا د مکې په کافرو هم پرېوځي وي به چې هغه سرداران او هغه خلک مسلمانان شو راځه موږ به مسلمانان شو لیکن هغې هم د نبي علیه السلام دعوت قبول نه کو اسلام یې رانوړو او بلکې د اسلام قبلول خو څه کې د حضور پاک شان کې ګستاخۍ شروع کړلې او یو سردار ورته وایي چې بل څوک خدای نه منتل نو تیو منتل او پیغمبري دله درکړه دا یو پیغور غوندې وله ورکړه بل څوک نو بل څوک چا بل ته خدای ته په دې ټوله دنیا کې بل څوک نه خوښېدل نو ته ورته خوښ شوې بل سردار ورته څه وایي وی ښه مکه کې خو غټ غټ سردارانو زمونږ کلي کې خو لوی لوی مالداران خلک شته نو تا یتیم ته پیغمبري میلاو شو او دا غټ سرداران پاتې شو موږ به ستا تابع کېږو بل ورته څه وایي وی زه خو دې نه پیغمبري نه منم او ځکه ته په حق یې نو چې څه عذاب دې خوښوي نو ووایه خدای ته دې دا پیغورونه ولا ورکړه لیکن خدای پاک نبی کریم صلی الله علیه وسلم لا عجیبه شان ورکړي ګوره چا کې چې دا زمونږ دا پښتانه خلک هم کوم لوښي کې چې څومره شی زیږي پکې ورچي یو بوجۍ ده او په هغې کې یو من غنم زیږي نو 2 منه پکې نشي ځایولی که 1.5 من هم پکې چې بوجۍ بشلېږي کوم لوښي دی او په هغې کې 1 کیلو پی راځي نو ته پکې د کیلو نه زیات اچولی نشي که زیات تی واچول پیږي به تی فایده نه ورکوي لوښي به خلک ککړ کې دا یو مثال مې دله درکړ دقه رنګې پیغمبري هم ده پیغمبري یو ډېر لوی طاقت دی یو ډېر لوی شان دی پیغمبري او د الله یو ډېر لوی نعمت دی نو دا لوی نعمت لوی لوښي غواړي د نبی کریم صلی الله علیه وسلم غوندې شخصیت هغه برداشت کولی شي هر سړی نشي برداشت کولی د نورو خلقو لوښي واړي نه ورکړې ده خدای ولا لوی اخلاق ورکړي دي الله ولا لوی کمالات ورکړي دي د دې وجه نه خو پیغمبري خدای ورکړه الله يعلم حيث يجعل رسالته قرآن کې الله فرمایي هغه ځای زه ښه پېژنم چې کوم ځای له پیغمبري ورکوم ما ته پته ده چې دا د پیغمبرۍ قابل وجود دی او دا د پیغمبرۍ قابل وجود نه دی نو دې ملنډې شروع کړې ټوکې شروع کړې او دا خو لا وړه خبره وه دا پیغورونه
خپلو غلامانو ته او بچو ته وی ورپسې شي شابسه او چې دا دوه قسمو د خپل کلی نه څومره زر اوستل نو دا به کمال وکړي. نو هغې ورپسې شو چغې ورپسې شروع کړلې. نو خاورې به یې راغېشتې او د نبي علیه السلام باندې به یې وراچولې. نو کاڼي راغېشتل او په هغې یې په پیغمبر علیه السلام او په زید ابن حارثه غراز وزارونه شروع کړل. زید ابن حارثه وایي چې ما به د کاڼو د نبي علیه السلام بچ کو، وی سر مې ټول زخمي زخمي شو، وینې ته بهېدلې او د حضور پاک دا پنډۍ په یو کاڼي باندې ولګېدله. نو دا وینې ته لاندې روانې شوې، وجود یې زخمی شو، خولې ته بیګي ګرمي ده. دومره تکلیف کې دی نبی کریم صلی الله علیه وسلم چې وایي ما ته دا پته نه لګي چې روان د کوم طرف نه یم او ځم کوم خوا. داسې یو لوی تکلیف په نبی علیه السلام مبارک باندې راغی. حضرت عائشه صدیقه رضی الله تعالی عنها دې تپوس کوي، وی د الله رسوله د احد نه پس داسې یو ورځ په تا سخته تېره شوې ده چې ته یې ما ته ووایې؟ وی او عایشې یو ورځ په ما ډېره سخته تېره شوې ده. الله رسول څنګه وا؟ وی ستا قوم د مکې قریشو چې کله زما تکذیب وکړو زه یې ونه منلم او ما ته یې ویې ته دروغجن پیغمبر. نو زه لاړم طایف ته، نو د طایف سردارانو له مې دعوت ورکړ، نو هغې م ونه منلم. نو هغې بیا په کاڼو را باندې شروع کړله. وی عایشې په زندګۍ کې د دې نه سخته ورځ ما بله نه ده لیدلې. الله ته درخواست کوي. نبی علیہ السلام دغه وخت کې الله ته درخواست وکړ، اے خدایا زما طاقت ډېر کمزور دی، زما طاقت ډېر کمزور دی او پروردګاره زه چې د اسلام دپاره کم کوشش کوم خدایا اے دې کوشش ته الله دا ډېر کمزورې کوشش دی. الله اکبر. حضور پاک هغه خپل کوشش ته کمزورې وي. الله دا زما محنت ډېر کمزورې دی، خدای زما طاقت ډېر زیات کمزورې دی او الله طاقت ستا په لاس کې دی. نو خدایا ګور عجیبه لفظ وایي، خدایا تا زما دشمن له زما په مقابله کې طاقت ورکړ، تا خپل دشمن له زما په مقابله کې طاقت ورکړی او هغه دشمن چې ستا دشمن دی خدایا زه ورته ذلیله کېږم. الله که ته زما نه راضي یې، ګوره ښه الله که ته زما نه راضي یې او ته زما نه خوشحاله نو پروردګاره په دې تکلیفونو مصیبتونو مې هېڅ پروا نشته چې ته زما نه خوشحاله. دا د پیغمبر علیه السلام عجیبه دعا ده. خپل طاقت ته وایي کمزوری دی، خپل محنت ته کمزوری وایي، هغه عظیم محنت ته او یو پټې غوندې د الله دربار کې په داسې عجیبه زاره سوال کوي چې پروردګاره زه ستا دشمن دی او زما دشمن دی، هغه ته ذلیله کېږم او الله که ته زما نه راضي یې، ته زما نه خوشحاله نو خدایه په دې محنتونو تکلیفونو زما هېڅ پروا نشته، هېڅ کار مې نشته. بیا څه وایي؟ الله ما مضبوط کا او خدای خپل دین مضبوط کا. الله ما بل چاته مسپاره، خدای ما ځان ته نږدې کا. او بیا اخره کې وایي لا حول ولا قوة الا بالله، خدای د دې تکلیفونو نه خلاصونکې او په دې دعوت او په دې تبلیغ باندې طاقت پیدا کوونکې خدای ستا د ذات نه بغیر بل نشته. الله ته په زارې د الله سوچت کو نو یو فرشته راغله، جبریل علیه السلام راغی، وی دا ما سره یو فرشته ده او د الله نه اجازت وغوښت، ستا د اسمان فرشته په ستا په تکلیف خفه شوې. فرشتو الله ته درخواست وکړه چې یا الله دا نن خو په دې په ډېر لوی تکلیف کې مبتلا دی، خدایا کم قوم له چې خیر خواهی له روان دی هغې په کاڼو الله یو فرشته ده دته ملک الجبال وایي، غرونو والا فرشته د ده ټوله بادشاهي الله په دې غرونو باندې دله بادشاهي ورکړې ده. دا فرشته ما سره ده، دا فرشته در باندې سلام وایي او سلام نه پس دې دته یو درخواست کوي. نو حضور پاک ته تپوس وکړو، وی څه وی؟ وی ما الله نه اجازت غوښتې دی، وی زه لاړ شه که مدد دنه غواړي وکړه ورسره. نو زما لاس کې غرونه دي، که دې خوښه وي د طایف دا غټ غرونه به اوسوچت کم او د طایف د دې خلکو په سرونو د پاسه به کېدم، په سرونو که داسې زه وی یا بل څوک وي موږ به څه وی بیا؟ موږ به وایو چې پرون نه راتلې، یو ګنټه مخکې دا کار کړی وی ښه به نه وه، دوه نه چې لس پې کېده د پاسه چې تباه او برباد شي. لیکن نبی کریم صلی الله علیه وسلم بیا په سترګو مبارکو کې اوښکې رالې، وی نه داسې مه کوه او الله ته بیا زارې سره لاس اوچت کو، اللهم اهد قومي انهم لا يعلمون. خدای دا نه پوهېږي، زه خو پوهېږم که نه، خدای زما دې قوم ته هدایت وکړي، دا نه پوهېږي.
او بیا سوي وی کدا په هدایت نشي فرشتي ته وی الله بددي په اولاد کې هغه خلق پیدا کی چې ما ولادین مقبول کی. اس فکر نشته. اللهم اهد قومي، خدایا زما دې قوم ته هدایت وکا، انهم لا يعلمون، نه پوهیږي، نه پوهیږي، سره د عقل نه پوهیږي، دین ته توجه نه کوي، سوچ نه کوي. پیسې ته نه غواړم، بادشاہي ته نه غواړم، د دوی د فائدې خبره کوم ورته، کانو بوټو ته سجدې کوي، نه پوهیږي، عقل نه کار نه دی. کم پوهه کې خدای ورکړی دی، کم عقل ورکړی دی، نو هغه عقل نه کار نه اخلي. وی را روان یو یو باغ باندې رالو. په مکه کې دوه غټ سرداران دي، د یو سردار نوم دی او نبی علیہ السلام ولې طائف ته لاړ. دا تاسو ته تیره جمعه ما ویلو چې د پیغمبر علیہ السلام د غم کالو ابو طالب وفات شو، غټ ډاټ خو هغه او حضرت خدیجه رضی الله تعالی عنها وفات شو. د پیغمبر علیہ السلام لوی ډاټ ګیره نه و. نو دلته کې د پیغمبر علیہ السلام د کور دا دواړه طاقتونه لاړل ترېنه. نو حضور پاک دا سوچو کې چې دراشه طائف ته ولاړ شو. تقریبا د شوال میاشت وه، د رکوټ اختر میاشت چې ورته وایي، او 10 هجري وه. دا 10 نبوت و د پیغمبر 10 کال. نو چې واپس راتلل نو د مکې دوه غټ کافران دي، د یو نوم عتبه دی او د یو شیبه دی، د هغې یو باغ و باغ هغې باندې راتېر شو. هغوی چې نبی علیہ السلام وکته چې په خاورو باندې جامې خیرنې دي، وجود نه وینې روانې دي او په تکلیف دی، نو که انسان دشمن هم دی خو بعضې وخت کې په انسان نه نرم شي. او د حضور پاک خو ورته معلوم و چې دا خو زمونږ د کلي دی، د مکې دی، یو ډېر ښه انسان دی، شریف انسان دی، رښتونی دی، نو ړی پې نرم شو. و غټ دشمنان ړی نرم شو. نو یو غلام یو عداس ته هغه نوم و عداس، هغه ته وی دا فلانکې خو نه دی؟ وی دی. یاره وی داسې معلومیږي لکه چې چا لوی تکلیف ورکړی دی او په ډېر لوی تکلیف کې روان دی، دی به تږي مې غریب او دی به وږي مې. نو عداسه داسې وکړه، وشه یو څو غونچکه انګور روشو کوه مزېدار او لوښي کې واچوه، دا وله یوس. هغه یو څو غونچکه انګور روشو کول، لږې اوبې راواغېشتې او نبي کریم صلی الله علیه وسلم ته پیش کړلې. یو سوري ته نبی علیہ السلام کېناست، بیا خدای ته لاس اوچت کړ، ای الله د بې کسو رب ته ګورې چې څوک بې څوک یې هېڅ څوک یې نه، خدای د هغې مل دی. واقعي ګورې دا رښتیا خبره. هر څومره چې دنیا کې ظالم راونیسي او ظلم در سره ظالم کوي، د دې مظلوم آه او فریاد دا خدای له دی. زه کله کله هم شکر دی خدایه چې ته یې، چې انسان تنگ شي نو چاته خو به فریاد کوي که نه، بې د فریاده خو بل ځای نشته. ښځې ته فریاد کوي نو ښځه دې مدد نشي کولی، بچي ته فریاد کوي بچی دې مدد کولی نشي. نو د مدد دپاره به بیا مونږ کاڼو بوټو ته لاسونه اوچتول. شکر دی خدایه چې هغه ذات شته چې هر ځای زمونږ فریاد اوري، هر حالت کې زمونږ د تکلیفونو نه خبردار دی، هر وخت کې مونږ ته را رسیدی شي او زمونږ نه تکلیف لر کولی شي. دا مو په ایمان دی رونو ګورئ. اے د بې کسو ربه، اے د بې څوکو ربه، اے د مظلوم ربه، د مظلومانو ربه، خدایا زما مدد وکړه. چې انګور یې ورته راوړل او څنګه یې کېښودل، نو نبي علیہ السلام د هغې نه چې دانه اخېسته نو لومبی وایي بسم الله الرحمن الرحیم. نو عداس پوه شو د عیسایي و، نه عداس عیسایي مړی و. هغه وی دا دې څه ووی، تا څه ټکي ووی؟ هغه ته خو پته وه چې دا خو بسم الله خو د مکې خلک نه وایي او د الله په نوم خو دا مشرکان شروع نه کوي چې دا د الله نوم یې واخېسته او بسم الله ووی. یاره دا سړی خو څه ناشنا غوندې سړی دی. مکه کې خو څوک بسم الله نه وایي، طایف کې خو څوک بسم الله نه وایي، بسم الله وایي. نو وی دا دې څه ووی، چا نوم دې واخېسته، ته څوک یې؟ نبی علیہ السلام ورته خپل نوم واخېسته فلان کې. خلکو خو پېژنده. نبی علیہ السلام دې تپوس وکړه د عداس نه، وی ته څوک یې، د کوم ځای یې؟ وی زه د نینوا علاقې یم، نینوا، او دلته غلام یم. نبی علیہ السلام ورته وی ښه د یونس علیہ السلام د کلي یې، کوم ښار ته چې الله یونس علیہ السلام لېږلی و تبلیغ دپاره، دعوت دپاره، د یونس علیہ السلام د کلي یې.
هغه عداس بیا حیران شو وی ته یونس څه پیژنې تا څه پته نه حضور پاک ورته فرمایل هغه زما ورور کړ هم د الله پیغمبر او د قوم د هدایت لپاره الله لېږلی او زم د الله پیغمبر یم او د دې قوم د هدایت لپاره الله را لېږلی چې دا څو خبرې د دې عداس د نبی علیه السلام سره وشوې هغه ته پته ولګېده نو عداس ورپاسېد او د نبی علیه السلام تندې مبارکې ښکل کړ او پیغمبر علیه السلام ته فورا وایي چې د الله رسوله ما ځان سره ملګری کا ته رښتونی پیغمبر دین دې رښتیا دی وی اشهد ان لا اله الا الله و اشهد ان محمدا عبده ورسوله مسلمان شو هغه ځای نه عتبه شیبه ورته ګوري هغه یو ورور بل ته ورته وایي لالا د لالا لفظ ګورې مونږ وایو ښه لالا یا کاکا وروره سړي باندې خواصر وشو مونږ لېږلې سلاو او منځ کې سړی را بل طرف ته لاړ چې عداس واپس راغی وی دا تندې دې ولې ښکل کو وی عتبه شیبه ای زما سردارانو زما دې د الله په ذات قسم چې دا رښتونی پیغمبر دی ما ته پته ولګېدله او مې ځې ملګری شوم او تاسو ته م وایم ای د مکې خلکو لوی نعمت خدای درکړی دی لوی نعمت دې نعمت نه بس خوا مزه دا قبول کې دا نعمت هغې ورته وی عداس زور دین دی خو ګورې مه کوه بیا د بدر جنگ وروسته جوړ شوی دی هغې له چې کافران کله تلل نو دا عتبه او شیبه هم د یک جنگ له روان شو نو دا عداس راغی مینت یې ورته شروع کړو وی ای زما سردارانو که نور د مکې خلک ځي به تاسو ملګري دی وی نه موږ ځو خامخا ځو ټول سرداران ځي موږ به پاتې کېږو تاسو یقین وکړئ چې دې عداس د خپلو سردارانو له خپې ونیوئ د خدای خاطر وکړئ مزه د پیغمبر مقابلې له ځای تاسو د خدای د پیغمبر او که زه مرګ ینم چې مرګ له ځای ګورئ ای زما سردارانو ما ستاسو رزق خوړلی ستاسو جامه مې اغوستې ده ستاسو روزي مې خوړلې ده نو زه تاسو ته درخواست کوم په خپو درته لاسونه اکدم چې مهرباني وکړئ مزه ما زه ستاسو مرګ اینم که لاړی دنیا کې هم ذلیله کېږي او آخرت کې هم ذلیله کېږي هغه منې نه شو هم حقه لاړل او دغه عتبه او شیبه خدای پاک دواړه بیا په بدر کې مرداران کړل نو چې هغه ځای نه هغه انګورو نه دانه دوی واغېستل نو نبي علیه السلام نیغ ورغې دغه عتبه او شیبه نه ورته کېناسته او د اسلام دعوت یې ورکړه که خدای نبي علیه السلام په دې پوه شو چې ما له انګور راولېږل نو زرا شه دعوت د اسلام به ورکم لیکن هغې ظالمانو رټ جواب ورکړو د پیغمبر علیه السلام هغه دعوت یې قبول کړ چې واپس راته نو په لاره کې یو ځای د نخله ورته وایي دا ګوره د شپې م را روان دی او د ورځې م ښه دا نه چې شپې به چا سره دمه کوي په دې دشتو بیابان ځنګلونو کې شپه م تېرېږي او ورځ م تېرېږي نو یو ځای د نخله ورته وایي په هغه ځای کې نبي علیه السلام مونځ کو د سهار مونځ یې کو نو قرآن شریف تلاوت یې پکې کو نو پیریان خدای راوستل پیریان د عراق د علاقې دا پیریان به بر اسمان ته ختل ګرځېدل به په اسمانونو کې نو چې کله عیسی علیه السلام خدای پاک څلورم اسمان ته وخېجو نو د دوی تلل د څلورم اسمان نه اخوا بند شو نو چې کله نبی علیه السلام مبارک له خدای پاک وحی ورکړه او پیغمبري ورکړه نو د اسمان هم دوی بند شو دی بیا اسمان ته نشو خطی دی که سرکشه تیز هر قسم پیریان لکه انسانانو کې بعضې تیز طاقت منی بعضې لکه کم طاقت والی زمونږ د خلکو خو هغه طاقت نشته کوم چې د افریقې د ځنګلونو والا خلکو کم طاقت دی د پیریانو د مشرانو د یو بل ته وي چې دا څه چل دی چې مونږ به نور کله اسمان ته ختو نو ډاډه بتلو اوس چې مونږ اسمان ته ځو نو په مونږ شغلې راځي دا هغه ځای نه شغلې را باندې راځي تاسو چکر ولګوئ وګرځئ معلومات واخلئ څه چل شوی دی نو دا پیریان خواره دي څوک یو خوا داسې ناشنا کار شوی دی هر څه چې دي خو څه ناشنا کار شوی دی او هغه زمانه کې چې انسانان څنګه کم وو دارنګې پیریان هم کم دا غرور نسل زیاتېږي چکر ولګوئ اضربوا مشارق الارض ومغاربها او تاسو نظر وکړئ چې دا څه مسله پیښه ده نو یو ډله دې مکې ته ګرځېده راګرځې معلومات کوي چې معلومات کوي نو نبی علیه السلام د سهار مانځه کې قرآن شریف لولي او دې پیریانو واورېده ملګرو ته ویل که راشئ دا چې موږ څه واورېدل که نه دا ټول د دې شکار دی دا خبرې دي بس راغلل نبی علیه السلام نه قرآن واورېده او پیغمبر علیه السلام نه بیا څه تپوسونه وکړل او نبی علیه السلام ورته وی او زه د خدای پیغمبر یم او دا کتاب یې راکړی د هدایت لپاره
بس هغه پیریان خدای مسلمانان کړ. او بیا چې خپل وطن ته واپس لاړل نو خپل وطن کې خپل قوم له دعوت شروع کړ. قرآن حکیم کې رب العالمین داغي بیان کوي داغه پیریانو متعلق و اذ صرفنا الیک نفرا من الجن یستمعون القرآن. یو ډله مده تراواړه انسانان نه مسلمانېږي ودرېږي اوسو پیریان درته مسلمانو هغې قرآن واورېده. فلما حضروه قالوا انصتوا چې قرآن یې واورېد ملګرو ته چپ شئ لکه. فلما قضوا چې پیغمبر علیه السلام هغه قرآن ختم که ولوا الى قومهم منذرین خپل قوم ته لاړل او بیا قوم د خدای د عذاب نه یرو قوم ته مسلمانان شي. بل ځای راځي انا سمعنا قرآنا عجبا. دې پیریانو خپل قوم ته وی مونږ یو قرآن واورېد او ناشنا کتاب دی ناشنا شی دی یهدی الی الرشد فآمنا به هدایت طرف ته خلق بلی خلق ورسمئی په نیغه لار باندې نو موږ په دې قرآن ایمان راوړو. خدای هغه د عراق د نصیبین علاقې چې کم پیریانو هغه رب العالمین مسلمانان کړل. پیریان لګیا شو هغې خپل دعوت شروع کړو. د اسلام دعوت هلته روان شو او دلته نبی کریم صلی الله علیه وسلم هم د اسلام دعوت شروع کړو. چې هغې مسلمانان شو نبی علیه السلام لږ غوندې مخکې راغی. زید ابن حارثه ورته وایي د الله رسوله د خپل وطن د رواج نه نه خبر. وی زید څه رواج وی چې زمونږ د وطن نه یو سړی لړ شي او هجرت وکړي نو بیا خو هغه وطن ته چې راځي خلک یې نه پرېږدي. نو وی بیا نو وی تا ته پته او یو ما ته پته ده نو وی چې ته د چا په امان کې به اوس ور داخلېږي. اوس به د چا په امان کې یو ملک او یو مشر یو خان د هغه په امان کې به داخلېږو. نو په لاره ولې یو کافر مخې له ورغی مطعم ابن عدي د هغه هم پرې رحم راغی. نو نبی علیه السلام ورته دا ټوله قصه وکړه د ایمان دعوت یې ورکړه. هغه خو ایمان قبول نه کړه وی راځئ زما په امان کې داخل شي. اته مخکې شو نبی علیه السلام زید ابن حارثه ورپسې شو. نو په مکه کې په بیت الله خوا کې هغه اعلان وکړ د نبی علیه السلام نوم یې واغېست وی دین د ده زما اگر چې جدا دي لیکن دله ما امن ورکړ. دا ښه سړی دی رښتونی دی زمونږ د کونډو رونډو یتیمانانو خدمتونه یې کړي دي نو دا زما په امن کې دی که ده ته چا څه نقصان ورسو لکه چې ما ته نقصان رسولي. یو موقع کې چې د بدر قیدیان کله گرفتار شو د دې مطعم ابن عدي زوی جبیر یې نوم جبیر ابن مطعم هغه په خپله د دې حدیث راوي دی او بخاري شریف کې دا حدیث دی. نو نبی علیه السلام وفرمایل یاره وی که مطعم ابن عدي جم دی وی که نه او نن یې ما نه د دې او یو کافرانو مطالبه کړې وې نو ما به اخذ د خیراتي پرېښی وو ځکه د هغه یو احسان زما په غاړه پروت دی. افسوس چې هغه نشته. راغی نبی کریم صلی الله علیه وسلم مکې ته نو کافرانو خپله طریقه بدله کړه. هغې هم پوه شو چې دې خو زمونږ په مقابله کې بهر خلکو له دعوت ورکوي او نور خلک مسلمانوي. هغې ګوره چې څنګه نبي علیه السلام لګیا دی محنت کوي دارنګې هغې هم محنت کوي. هغې خپله یو میټینګ کو خپل خلک یې کېنولو او دا فیصله یې وکړه چې لکه د بهر نه څومره میلمانه راځي نو تاسو به دا لاره به ته ساتئ دا به ته ساتئ دا به ته ساتئ. هغه میلمانه به پې یوې ده که بیت الله ته به خلک راتلل عمرې طوافونو له حج له هغه لارې به څارئ او دغه میلمانه به په یوې چې د ده خبرې وونري که د ده خبرې واورېدې نو هسې نه مسلمانان شي او د بار خلک راته مسلمانان شو نو موږ ته مشکله شي. نو د یمن یو قبیله د دوس ورته وایي د هغې یو سړی راغی طفیل ابن عمر طفیل یې نوم و چې دې څنګه راغی مکې مکرمې ته نو د مکې د مشرکانو کافرانو ورته وایي چې مونږ کې یو هلک دی او ډېر زبردست جادوګر دی او د هغه خبرې ګورې به ونرې او که هغه درته دوه درې ټکي خبرې وکړې نو داسې جادو به در باندې وکړي چې په کور کې دننه د پلار او زوی او د خاندان په منځ کې دشمنۍ جوړوي. وی نه به کېنم ورسره وی نه کېناستلو خبره نه داسې نه هوا ده د اواز راوړي درته یو وخته در دننه نه کېږي. هغه طفیل وایي چې ما مالوچ راواخېستل یو غوږ کې مې ومنډل او بل کې مې ومنډل چې هسې نه چې د په لاره ځمه او د ده خبرې هوا زما غوږ ته دا داخلې نه کېږي. ده ته به یې ذوالقطنتین وی قطن مالوچو ته ویلې کېږي ذوالقطنتین د ده لقب مالوچو والا
یو غوګونو کې مالوچ منډلی بیت الله نه تاویدم یا څنګه چې تاواده د خبرې رونړي یو ځل مړ کې سوچو چې زه پاگل ولې ونه خو نه چې غوګونو مې ځل د مالوچ ډک کړی لری کدا مالوچ مخکتا وغورځول او بیا مړ کې سوچو چې راشه دې الک لورشه خبرې ته وره د سبي وقف او قمقل خنیمه چې اسب اوا خبر وروړو په ما بجادو کیږي په ما با اثر کیږي نو نه غوړل نبی رسول سلام لا ما وتوي چې دا خلق استا خلاف د ملمانه منې کوي څه چل دی جوړ کړی دی د سم مسلې دی جوړې کړې دي دومره د قوم دي دشمنان دي حضور پاک مبارک مسکی شو ماته وی چې د کم سیز د وجدي ماته جادوګر وای اته وره لګون کنه وایا وی قران شریف راته وره وی قسم دې چې قران می وریدا او خو دین دوی ما باندې کوي دا خو د انسان خبرې نه دي دا خو د بل چا خبرې دي هغه توفیل خدای په هغه ټکه مسلمان خدای هدایت ورکاو دیو تاسو نبی علیہ السلام ته وی زبا وسکو تاسو دلته مرګره به ډنګ براسري تور براسري وینا ماته لا خدای پاک د ډنګ چلولو توري چلولو حکم نه لیکلی د خپل وطن ته اول ته خلکو ته اسلام دعوت ورکاوه وی الته خلکو ته یو نه خلاله راټکه یو دلیل خلاقه چې خلق نیومني چې ستاره طرف نه استاذم نو نبی علیہ السلام د الله نه سوال وکړه اللهم اجعل له آیه خدای دې یو نه خورکا نو چې دا دعای سین وکړه نو تندینه رڼا شروع شو لکه د بیټری په شان رړې د تندینه شروع شو نو دی خو خوشاله چې زدا خو دما یو مضبوطه رڼا ده او زب قوم ته نو قوم به دما دا خبره ومني نو چې سمن دلال نو بیا وی چې ردا رڼا خو مناسب نه خلک به چې دا په تندې ستاسو اثر وشو او دا برګي مرض دې پیدا شو او دا خو دا برګي توبه دغه دی څه وته وای مغاو چمک دی نو الله تعالی د خلکو سره چا سره کونټي وي چا سره چابکی نو خدای هغه رڼا را د چابک تر منتقل کړه نو چابک به لقاو لکه د بیټری غوندې رڼا به کول راغه قوم ته دعوت ورکړه لیکن خپل د پلان نه دین پر خودل څه اسانه خبره نه شپږ وکاله اتکاله د خپل قوم کې تیر کړل ډېر کم خلک مسلمانان شو ډېر کم خلک نو یو ځل راغی نبی علیہ السلام ته بیا د هغه وخت چې نبی علیہ السلام مدینه منوره ته هجرت کړو ومه هجرت کې نبی علیہ السلام لراغه وی د الله رسوله زما قوم دوست خیر وکړه چې خدای پاکي هلاک کی ځکه زما په کلونو شو چې لګیم دعوت ورکوم او تا چې را لکه ما نخرا کړی د امو تخکار کوم او بیا زما قوم نه مسلمانېږي نو نبی علیہ السلام بیا مسکی شو او لاس اوچت کړ وی اللهم اهد دوسا وقت بهم خدای د قوم مسلمانان کا خیره وته نکړه او خدای ټول دل ترا ولا زوی ما وته دعا وکړه خدای به قوم مسلمان کی ټول مدینه منوره ته راغله نبی کریم صلی الله علیه وسلم په لاس بیان کړ نو کافرانو به کوشش کوي چې د بار نه سوکرل نشي او نبی علیہ السلام سره ملګرو نشي او نبی علیہ السلام دا مهنت کاو چې د مکې د خلکو په غیب باندې د بهر خلکو ته دعوت ورکاو چې خدای د بار خلک مسلمانان د حج مقوا او د اصل یو لسمه هجری و یو لسم نبوي و نبوت یو لسم کال د مدینه منوره یو شپږ کسان ملګری راغلي حج شپږ کسان او د مدینه له خلکو مدینه کې يهوديان اوسېدل د مدینه د زور نوم یثرب او یثرب سره بیماری ته وي چې څوک ګورل نه جوړه او مدینه منوره کې صحابه کرام وایي چې موږ بیلالو نو د مدینه په لفتو کې ولا بدبو یې په به او به مال کېږي نه وړي زیات بیا د نبی رسول الله په دعا باندې خدای پاک داغه د مرض او بیماری لري کړل او هغه بوله خدای برابر کړی نو نبی رسول الله د نوم بدل کړي مدینه النبی نوم بدل کړي د پیغمبر مبارک خار نو چې مدینه منوره نوم دی دغه اصل دغه يهوديان اوسېدل او دا چې کوم د مدینه خپل خلک وته مونږ وایو انصار دا د یمن نه راغلي یمن کې خلکو نه فرمانی وکړه یو لوی بندو د بارانیو بو یو ډیم هغه بند خدای پاک راوښلاو سیل العرب خدای راوښلاو د یمن هغه ډیم چې کله وشلې دا غوبو او په دې غاړو باندې کم بوټي او باغونه هغه باغونه ټول شال شو باغونه لال هلاک شو او خلک یو خوا بل خوا له خلکو هجرتونه شروع کړل نه یو دوه خاندانونه مدینه ته راغلل یو تبع اوس وی بل تبع خزرج وی د دې خپل نوم ابن قیلاو
دې دواړو قومونو دلته مدینه کې خپل رهایش اختیار کا، نو د مدینه یهودیان خو پکې اوسېدل، هغې سره تعلقات به غمخادي وه، نو د مدینه یهودیانو به د آخر زمانې د پیغمبر خبرې کولې چې د آخر زمانې پیغمبر به راځي او دا صفت به وي، دا صفت به وي، دا صفت به وي. لکه اوس چې موږ د عیسی علیه السلام بیان کوو چې عیسی علیه السلام به راځي یا مهدي به راځي، یا موږ دا وایو چې یاجوج ماجوج به راځي یا دجال به راځي. داسې قسمه خبرې به د مدینې یهودیانو کولې. او چې دې انصارو سره دې اوس او خزرج سره به کله جګړه شوه، نو وی به زمونږ هغه پیغمبر را روان دی، ګورئ وکانو من قبل یستفتحون علی الذین کفروا، وی هغه پیغمبر را روان دی، هغه هغه به ډېر لوی غلبه به موږ به ملګري کېږو، تاسو به بربادو. نو دې د مدینې خلکو د یهودیانو نه د نبی علیه السلام مبارک صفتونه اورېدلي. نو دا شپږ کسه چې د مدینې حج له رالل، نو د مکې کافرانو خو زور لګاو چې د دې د چا سره خبرې ونشي او د خبرې څوک ونري. نو نبی علیه السلام هغه شپږ واړه راوستل. مینا کې یو غونډۍ وه، عقبه غونډۍ ته وایي. اوس چې دا کوم ځای کې زمونږ دا پښتانه ورته غټ شیطان وایي، جمره عقبه، دې سره خوا کې یو غونډۍ وه. هغه غونډۍ څه موده وه، اوس یو 3-4 کاله شو چې سعودي حکومت هغه غونډۍ لر کړې ده، یا ختمه کړې ده. د هغې غونډۍ شاته دا شپږ کسان نبي علیه السلام ځان له کړل، وی لږ دې خوا ځان له شئ، ته تاسو سره یو څو خبرې کوم. هغې ځان له شو، چې ځان له شو نبي علیه السلام علیه السلام دعوت ورکړ. هغې کې د پیغمبر علیه السلام خبرې واورېدې او د نبی علیه السلام د اوصاف او صفتونه یې ولیدل. هغې پوه شو، هغې ویل که دا خو هغه هلک دی چې هغه مونږ ته یهودیان وایي چې د آخرې زمانې پیغمبر به راځي. ځکه چې هغوی کوم صفتونه وایي په ده کې دا رشته موجود دي، چې هغوی څه وایي چې د دې پیغمبر کوم دعوت به وي هغه خو د ده مونږ واورېدل. هغه شپږ واړه خدای پاک مسلمانان کړل. شپږ څوک؟ مشر پکې حضرت اسعد ابن زراره رضی الله عنه، دا پکې مشر و. او څه نومونه درته نورم ویم، اسعد ابن زراره رضی الله عنه دی، او عوف ابن حارث رضی الله عنه، رافع ابن مالک رضی اللہ عنہ، قطبہ ابن عامر رضی اللہ عنہ، عقبہ ابن عامر رضی اللہ عنہ، او حضرت جابر ابن عبداللہ مشہور صحابی دی رضی اللہ عنہ. دا شپږ کسان خدای پاک مسلمانان شو. چې مسلمانان شو، نبی علیہ السلام ته په مکه کې د ما دشمنان ډېر زیات دي او تاسو دې په خپل وطن کې خلکو ته اسلام دعوت ورکړي. دوی لاړل، نو دوی اسلام دعوت شروع کړ، نو یو څو کسان خدای نور مسلمانان کړل. نو آینده کال په 12 د نبی علیہ السلام د نبوت دوی ځان سره شپږ ویو، 7 کسان ځان سره نور راوستل. او د هغې غونډۍ شاته نبی علیہ السلام ورسره دا نیټه کړې وه چې د مینا د اختر دا لومبۍ ورځ او دویمه او درېیمه دا به دلته یو بل سره خبرې کوو. د هغې غونډۍ شاته د دې لم نبی علیہ السلام دعوت ورکړ. هغه 7 کسان هم خدای مسلمانان کړل. نو پیغمبر علیہ السلام ندی مطالبه وکړه، وی صاحب زمونږ خلک ډېر ښه مسلمانېږي، خو که مونږ لم یو قاري راکړه چې مونږ سره لاړ شي، یو عالم، یو مولانا صاحب چې مونږ ورته وایو، یو عالم هم راله راکړه. نو نبی کریم صلی الله علیه وسلم ورسره 2 صحابه ولېږل. یو په سترګو نابینا دی، عبدالله ابن ام مکتوم رضی الله عنه، یو هغه ورسره ولېږه، او یو ورسره حضرت مصعب ابن عمیر رضی الله عنه ولېږه. وی زه دا دواړه به د سره او دوی چې ته کېنوې او دوی به د قرآن تعلیم خلکو له ورکوي او دا درس د قرآن یو مدرسه وله جوړه کړي. دا دواړه یې ځان سره بوتلل. ګوره وروڼو، یو په سترګو ړوند دی، ړوند عبدالله ابن ام مکتوم نابینا دی، لیکن خدای ته څونه ګران دی. مدینه منوره کې د اسلام دعوت د شروع کړه د پیغمبر علیه السلام په حکم. یو ځل نبی علیہ السلام په مکه کې د مکې مشرکانو دعوت ورکاو. د مکې د مشرکان یو څو سرداران د عجیب سازش کو، هغوی په خپل سازش وو نبی علیہ السلام سره کېناستل. یاره وایي موږ میټینګ وکړو د موږ اسلام تړل کېږي، خو تا سره دا کمزوري مسلمانان دي چې دا ټول زموږ پرون غلامان او نوکران، بلال دی او صہیب دی او دا خلک، نو ته دا ځان نه لرې کا، دا لرې کا. لکه مونږ دوی سره په یو پوړ نشو کېناستی او په یو صف دوی سره نشو کېناستی، دا لرې کا. نو ممکن ده مونږ ستا قرآن او اسلام ته مړه کېږي چې مونږ مسلمانان شو. دې مطلب دا چې مونږ خاص اسلام نه راوړو، خو چې دا خپل خو دې پردي کړو که نه. حضور پاک وایي نه، اسلام کې خو بیا مالدار او غریب یو شی دی، په یو صف پکې نه. وایي ښه چې هغوی پوه شو چې داسې نه کېږي، نو بیا ورته څه وایي، وایي ښه یو ورځ دوی له مقرر کړه، یو ورځ مونږ له مقرر کړه. نو کېدی شي مونږ ستا قرآن وورو او مونږ مسلمانان شو. نو نبی علیہ السلام دې طرف ته لږ میلان پیدا شو،
چې د خیر یو ورځ به د دوی له ورکم چې دوی زما د غریبانانو ملګرو سره په یو ځای نه کښېني یو ورځ به دوی له ورکم یو ورځ د خپلو زړو ملګرو له که خدای مسلمانان کړ بیا به زما د غریبانانو سره یو ځای ناست دي دا خبرې کولې چې د عبدالله ابن ام مکتوم دا نابینا صحابي را روان دي دې خو نظر یې نه لګي چې څنګه راغی پیغمبر علیه السلام ته مخامخ ودرېده او نبی علیه السلام ته یې د الله رسوله علمني مما علمك الله تا ته چې خدای ښودلي دي ما ته مو ښایه ما ته څه وښایه نو نبی علیه السلام مبارک دې ځای کې یو پوټې تندې مبارک درون شو او کافر مو قوم ته وګوره که نه وایي موږ دا خلک یادو چې دې سره یو ځای نه کښېنو دا وګوره د مجلس په ادب نه پوهېږي ته موږ سره خبرې کوي او دې راغې زموږ خبرې کټ کړې موږ ځان نه مجلس کوو زموږ مجلس یې خراب کړ نو حضور پاک په دې نابینا صحابي لږ یو پوټې غمجن شو چې دې وخت کې ته څه له راځې د خدای بنده هلته کښېنه دې سره زه فارغ شم دا کافران دي دعوت ورکوم که خدای مسلمانان کې دې وخت کې ته ولې رالې فوراً قرآن شریف کې الله آیت نازل کو پیغمبر علیه السلام یې ملامته کړ عبس وتولى ان جاءه الاعمى وی چې دا ړوند دله راغی نو تا ورته تندې مبارک را ګونجې کړ او تا ته مخ واړه وما یدریکا لعله یزکا دی خو دې له راغلی دی تا ته پته نشته دی خو دې له راغلی دی چې دې د ګناهونو نه ځان پاکول غواړي ورپسې څنګه دی او یذکر فتنفعه الذکرا دی خو نصیحت قبلی دې له راغلی دی او دا چې تا نه کوم تورات تو دی خدای دې بیخو باسي رکوه دا نه مسلمانېږي لر کوه نو چې دا نابینا صحابي په حق نبی علیہ السلام ته الله ملامتیا راولېږله قرآن شریف کې نو چې بیا به دې را روانو که نه نو حضور پاک به ورته د خپل ځای نه پاڅېد ای مرحبا بالذي عاتبني فيه ربي وی هغه کس ته مبارکباد دی او هرکلی دی چې د چا په حق کې د خپل رب ملامته کړی دا نابینا صحابي اسلام کې نابینا دی یو سړی تور دی رنګ یو سړی ګوډ دی یو سړی شل دی یو سړی معذور دی یو سړی لکه ایمان پروت دی قسم دی د ډېرو ښکلو خشته او مضبوطو مالدارو ځوانانو نه چې ایمان پکې ني د خدای په نزد ډېر بهتر دی دا تفریقه اسلام نه کوي ایمان پکې او دا دویم چې د مصعب ابن عمیر چې دی ورسره ولېږه د ده د مکې عجیبه زندګي وه د مکې داسې زندګي وه چې ده به کم از کم د 200 درهم روپۍ خو ډېر ورکوټه شی دی جامه اغوستله او چې یو جوړه به یو ځل واچوله دوباره به بیا نه چوله نو مالدار او چې په لاره به ته نو نوکرانو به اوس خلک چترۍ نیسي که نه نو نوکرانو به پې څادر د پاسه نیولې چې نور پې ونه لګي او چې په اس به سورو نو یو اس به ته ښي طرف ته روانو د نوکر یو به ته ګس طرف ته روانو لکه دا اوس چې کوم پروټوکول وي په دې طریقه به ګرځېده او چې کله اسلام راوړه او مسلمان شو یو ځل نبی کریم صلی الله علیه وسلم په جومات کې ناستو دا مصعب ابن عمیر تېرېده نو حضور پاک وجړل چې درته یې وکتل نو چا ورته د الله رسوله ولې دې وجړل وی د مصعب هغه د اسلام نه مخکې ژوند را مخکې شو د اوسني ژوند ته یې ګورم د اسلام نه مخکې به د کمې جوړې چول او کم د نعمت ژوند به یې تېرو نور به د په وجود نه لګېده او یو جوړه به یو ځله چوله دوباره به یې نه چوله اوس چې مې ورته وکتل نو جامو ته یې غټې غټې ټوټې لګېدلې دي او خیرن وجود دی او د صادر یو د لنګ یو پلو په ځمکه راښکې شو بل اوچت پروا نشته دا مصعب ابن عمیر دی ورسره ولېږه او زما وروڼو دا مصعب ابن عمیر چې بیا کوم دی دې رښتیا په احد کې شهید شوی دی په احد کې په عجیبه انداز دی شهید شو د سره جنډه وه د مسلمانانو یو کافر راغی دا یو لاس یې د جنډې بله لاس یې ته ووت د فورا دا بل لاس ور واچو هغه جنډه یې بل لاس کې ونیول نو هغه کافر راغی ابن قمیه دا دویم لاس یې ته ووت نو د فورا دې سینې سره دا خپله جنډه نیغه کړه چې دا پیغمبر مبارک جنډه ده چې په ځمکه ونه لګي نو هغه نیزه راواخېسته او په دې سینې ووو او شهید یې کړ نو د ظاهري شکل د پیغمبر علیه السلام مبارک سره لګېده نو شیطان چغه کړې د نبي علیه السلام نوم یې واخېسته وی هغه مړ شو نو صحابو دې سره هم لږې حوصلې ښویدلې اوس هم د احد په میدان کې چې دا کم خلک حج یا عمرې له لاړ شي نو په میدان کې چې کم قبرونه دي او خلک هغې ته سلام ته ودرېږي نو په هغې قبرونو کې یو قبر د حضرت حمزه رضی الله عنه دی دویم د عبدالله ابن جحش رضی الله عنه دی دریم د ده دی مصعب ابن عمیر رضی الله عنه او چې کله وفات شو نو کفن یې نو د غریبه
یا خو به د کفر په زمانه کې جاهلیت کې د 200 درهم جوړه سار او ماقام بدلولا او چولا با او بیا کفن نو یو صادر ولا پیدا شو نو چې پیدا شو هغه صادر چې به ولا پخپو چو نو سر به ښکارا کېده او چې په سر بیا چو نو په به ښکارا کېده نو صحابه د حضور پاک نه تاسو کې د الله رسول صبر سره وکړو وی دا سر باندې ولا صادر واچوي او پخپو ولا د بروزه سرګړې واچوي نو په دې حالت کې دفن شو صحابه چې کومه قرباني کړې دي اسلام او ایمان لپاره دا اسلام دغه صحابه په خوارو پورې مونږ تر رسیدلې نقشه وګوره ځان خبر کینو پته به ته ولګي تاریخ لګو ګوره نقشه وګوره د حضور پاک مبارک دا خلق د نبی رسول الله نه تاو دي دي خلکو قرباني ور کړې دي نو دا د صحابه کرام سره مدینه منوره ته ولګي وې د مدینه منوره کې اسلام دعوت شروع کړ نو د اسعد ابن زراره رضی الله عنه په کور کې دی راشي چې الته اسلام کار شروع شو چې د مدینه خلکو پراپګاندا جوړ کړ هلکه د مکې نه څوک راغلي نوې دین خورای اوس بس کې میټنګ وشو خلک راجم شو د مدینه چې څومره سرمایه‌دارو په هغه زمانه کې او مالدار خلک او غریبانانو ټول سیل می راجم شو هلکه دوه کس راغلي د مکې نه او نوې دین خورای کوم ځای دی راځي د اسد ابن زراره په کور کې دی راځي هلکه دا شړل غواړي اسید ابن حذیر دې پاسه د نوجوان مړوي تاسو میټینګونه سره کوي خو که تاسو اتفاق ما سره نو یو کار کولای شم وې سبا کې وې زبور ته مسعود ابن زراره ته وې زراره ته کې دا سړی وشړه د مکه والا او کې نه شړل نو بس بیا به سره پوي شو د خلاف بلشکر وباسو قوم ټول وې ډېر خلا ورځه په اسید ابن حذیر ورغه اسد ابن زراره ته دروازه واله د مرګره دوست دی ولا راوته ورته وی چې مرګري مون خبر شوی چې تا د مکې نه سره خلک راوسته دي او نوې دین خورول غواړي او ټول د مدینه خلک ستا خلاف بلو دي او زما دوست دې د عالم دا سړی دا لری کدا کم خلک کې راوسته دي او کدا نه لړکې ګوره قوم دې مخامخ مقابله ته ولاړ دي زما دوست دې ګوره دې مدد نکوم د قوم مدد وکوم په مې حضرت اسعد ابن زراره رضی الله عنه ته دا څه کار دی مرګري چې د خلکو سنی سنایبات په اورېدو په خبرو پسې ولې ځي راځه چې د وردن نکم داغي خبره په خپل وره نو کله خبره داغي خوخه نشوي نو تی د مټونی ته زما رورې وې شرزه نو که خبره د خوخه شوي نو به ګناه خلک را باندې ولې شي هغه ویل د اخر خو خيار خبره وسره دن نشو کوړه چې دن نشو هغه نابینا صحابي ته عبد الله ابن ام مکتوم ته وته تلغون دي خبره وره هغه ته د قران شریف تلاوت شروع کړ اسید ابن حذیر رضی الله عنه تصورو ودا زمون کتاب د هدایت کړ زمون په پیغمبر خدای نازل کړی دی کنه پستا سور دین څه نوم دی په اسلام وی دین خشته خبره خو بل نشته پستا سو په دین کې به څنګه داخل شمه خو یو دوه ټکی به داخل بشه کنه اسید ابن حذیر کلمه شهادت یو خدای مسلمان لا القوم لقوم په پتا مې چې ودرید یلا کو یا خلک خلق یا او هغه چې کوم پیغمبر یعنی دا خو ما غدي چې د مدینه يهود مونږ ته یاد او زه خو مرګري شم خدایا تلې ګلم سلوي او تراغي خپل احکار شوي دا څه دی وکړل نوجوان و پوي نشوي کنه لکه دوکه کوي سعد ابن معاذ رضی الله عنه دی لوی قوم سردار دی اپاسه وی تاسو ما منه چې د مشریم وي او دا چې د مسلمانان دوست دي دا مره ترور دی زه ورزم دې پیو لاول زما حق دی او که پوه شو ښه دا مسلمانان یو شل خو ټیک تا ا که پوه نشو نو زماره ترور دی خو تاسو سره ودرېګه مغه سره نو ودرېګه هغه ډیره ښه دی ورا چې ورغه د ترور دوی قوم د ټول بلو دی دا د څوک راوستي د مکې نه او زموږ جوړ دین پسې لګیا دي خبره ترې کوي او خراب دین دی پلان نکتا زموږ بد وای دا لری کوا د قوم مقابله نشي کول او زده د ترور دوی ګورې زم سره نشه مودرېږي قوم سره بودرېږي او تاسو بیا پترور بیا دا مې دی خوین دی وی دا زره دن نشه او دا وی خبره واوره او که خبره غلطه وي نو سما د ترور دوی په ما دی لخه پکېږي د مټه ونی ستیو شړه وی ډیره چې ورغه او ما نبینا صحابي ته وي یو څو خبرې وته قران کې خاصرات شته کنه هغه د قران شریف تلاوت شروع کړ چې تلاوت شروع کړ نو سعد ابن معاذ هغه مشه سپینګره پوه شو وی دا څه شی دی ناشنا خبرې اورید دا څه خبرې خو ما په ژوندۍ کې نه دی اورېدلې ډېر خپل خبرې خو نشته نه ما دا خپل خبرې وکړې دغه خبرې دي کنه وی دا خو ډېرې خیر تاسو دین څه دی زموږ اسلام دین دی کنه زموږ د پیغمبر دا نوم دی کنه نو د يهودو نه خودي د اخر زمانه د پیغمبر صفاتونه څوریدل وی ښا وی دین کې بسنګ داخلي وو تاسو سره
څنګه به ملګری کېږم هغه کلمه شهادت یې ورته تېره کړه هغه هم خدای مسلمان چې مسلمان شو لال قوم اوس ناست دی لوی میټینګ دی چې دې څنګه ورغی اوس قوم ته وایي قومه یو خبره درته کوم زه څنګه سړی وی ته زمونږ مشر یې وی نه زه روغ یم که لیونی نه نه ستا عمره هوښیار زمونږ مشر یم ته مشر لیونی وي څه وی که زه یو خبره وکړم زما ملګرتیا به وکړې خبره پې کله کوي د هغې خو دا مطلب و چې دی به وایي چې راځئ چې پې ورځو نن سبا خو دې ته خلک خوشحالېږي راځئ چې پې ورځو وی صاحب ته مخکې کېږه ته به مخکې مونږ به درپسې یو او شتاق یقین په خدای وکړه چې ته اډر کوه وی بالکل چې زه څه ویم منې را سره وی ښه د هغې خلکو خبرې ما واورېدې اړې رښتونې خلک دی رښتیا دینې دی او دا کم پیغمبر چې دی دا همغه دی چې یهودیان د آخر زمانې پیغمبر یادوي او زه یې ملګری شوم او تاسو ته هم ویم چې اسلام راوړی ملګري شئ په هغه مجلس کې چې څومره په سوونو خلک ناست وو په یو ژبه خدای ټول مسلمانان کړل دا دغې مدرسې برکت پوټېری مدرسه زه کله کله یم خلک وایي مدرسو څه کړي د مدرسو څه کردار دی مې ستا د ایمان دا د مدرسې برکت دی دی که نه دی ستا د عمل د مدرسې برکت دی ستا د اخلاق نبوي د مدرسې برکت دی دا دین چې تاله راغلی دا د مدرسې برکت دی څه مدرسه وه نه لنګرو او نه باقاعده پکې اسکل دی او نه پکې کلاس رومونه دي دا پکې نشته یو رکوټې کور دی او استاد یې څوک دی هغه نابینا په سترګو ړوند صحابي او استاد دی او د قرآن شریف دعوت ورکوي د قرآن تعلیم ورکوي هغه خو ټول عربو صرف او نحوې ته ضرورت نو دې فنونو ته قرآن ښیي ورته په معنا پوهېدل د قرآن شریف اسان علم و اسان د هغې پوټینۍ مدرسې برکت ته ګوره مدینه کې خدای د هغه پوټینۍ مدرسې د برکت نه اسلام خور ګڼ کسان مسلمانان شو مدینې فضا بالکل بدله شوه نو په سن 13 نبوي باندې 1500 کسان د مدینې نه حج له راتلل نو 73 کسان هغه مصعب ابن عمیر هم ورسره شو دا حج لرال خو پټ نور چاته غږ نه کو چې د مکې خلک خو انتشار جوړ نه کړي نو د هغې غونډۍ شاته نبي اسلام له اطلاع ورکړه چې د مدینې خلک راغلی دي او ته راشه د هغې غونډۍ شاته نبي علیه السلام له دعوت ورکړه هغه هم خدای مسلمانان کړل نو هغې دغه وخت کې پیغمبر علیه السلام له د هجرت دعوت ورکړه وی موږ سره مدینې ته لاړ شه دلته خو تا باندې لوی تکلیف تېرېږي په ملګرو د لوی تکلیف تېرېږي او مدینه کې الحمدلله کور په کور د اسلام جنډه ولاړه ده هر کور کې یو یو دو مسلمانان دي او قومونه مسلمانان دي هېڅ دشمن پکې نشته او که څوک دشمن شته نو مسلمان دومره دی چې غږ نشي کولی دشمن مقابله نشي کولی مسلمان مضبوط دی نو ته مهرباني وکړه موږ سره مدینې ته هجرت وکړه حضرت عباس دغه وخت کې دله نه خو دې پوه خو د خولې لا اسلام یې نو قبول کړی د هغه خوروارو ای د مدینې خلکه وی تاسو دې موږ نه مدینې ته بوځئ وی ګورې دلته ټیک ته چې دې کمزورې دی خو قوم یې مضبوط دی څوک د غږ نشي کولی او که تاسو دې مدینې ته بوځه او دته چا تکلیف ورساو نو ګورې تپوس پې ستاسو له 3 کسانو نه کو ځان خبر کې هغې ورته ویل ته مهرباني وکړه دې موږ له راکړه خدای شته کړه د خپې ته څوک ازغې م رانږدې کړي ته مکه نه ده موږ یې مدینې ته بوځو ته دې موږ له را نو نبي علیه السلام ورسره دغه وکړه خبره مضبوطه کړه وی ډېره ښه ده بیعت عقبه اوله او ثانیه او ثالثه نو پیغمبر علیه السلام وی زه به اول ملګري درولېږم زه به موقع ګورم د الله د حکم تابعداري به کوم او چې کله ماته الله حکم وکړه زه به در روانېږم نو دې نه پس نبي علیه السلام مبارک صحابه مدینې ته لېږل شروع کړل هو الذي ارسل رسوله بالهدى ودين الحق الله فرمای الله غزاد ته چې خپل پیغمبر یې راولېږه په هدایت باندې او پرشتونی دین لیظهره علی الدین کله چې نبی علیہ السلام په برکت او په ذریعہ به الله دا اسلام په ټولو دینونو غالب کوي او چې څومره دینونه دي دا به ټول د اسلام خپله راځي اسلام به اوچتېږي نو خدای پاک د اسلام جنډه اوچته کړه څه نورو حالات پاتې دي انشاءالله هغه به درته په آینده جمعه کې بیان کوم رب العالمین کوم اسلام چې د دواړو جهانو سردار مبارک مونږ ته را رسولی دی خدای زمونږ په سینو کې زمونږ په وجود کې خدای هغه اسلام راولې د هغې اسلام اطاعت او تابعداري زمونږ نصیبه کې او الله زمونږ په وطن کې د اسلام او د قرآن نظام راولې اله العالمین ته زمونږ زړونه په قرآن او په اسلام باندې روښانه کې زمونږ وطن په قرآن او په اسلام باندې روښانه کې زمونږ بچي په قرآن او په اسلام باندې روښانه کې او اسلام سره د زړه مینه پیدا کې خدای اسلام او ایمان باندې زمونږ ژوند او زمونږ مرګ نصیب کې